السلام علیکم ملګرو. سلسله ده فلمي ستوري، خو د سلسلې شروع کول نه وړاندې یو خاصه وغه ده چې تاسو که تر اوسه پورې زما چینل سبسکرایب کړی نه وي نو مننه به وي هم اوس یې سبسکرایب کړئ او د خپلې طبې پروګرامونه وګورئ او واورئ. نن چې د سره د کمې اداکارې په هکله معلومات شریکوم نو د هغې نوم دی ثریا خان. زه چې کله په 15 جولای کال 2019 کې لاهور ته د ثریا خان کور ته ورغلم او د هغې حالت مې ولیدو نو چې رښتیا خبره وي ډېر زیات خفه شوم. یا هغه دور و چې د دې خپله بنګله وه، خپل ګاډی به یې پخپله چلولو او یا په یو ورکوټې غوندې کمره کې او هغه هم د بیمارۍ په حالت کې چې لاس یې مات او یوه کونډه ښځه د هغې خدمتګاره وه. د هر څه نه وړاندې ما د هغې نه د پیژنګلو تپوس وکړو چې تاسو څوک او د کوم ځای چېرته زیږېدلي او چېرته لوی شوي. د هغې جواب و چې زما خپل نوم بي بي آسیه دی، د پلار نوم مې سید رضا حسین شاه، د زیږون نیټه مې 1953 ده. زیږېدلی م په جهانګیرپوره پېښور کې، هلته زموږ خپل کور او دوکانونه هم و. پلار مې په آرمي کې میجر و نو زما پلار به چې کوم پلو بدل شو موږ به هم ورسره تلو. اخر د پېښور نه ټیکسلۍ ته رالو. وړومبی زده کړې ما په پېښور کې او بیا تر 9 جوماته پورې مې په ټیکسله کې ووې. زما والد محترم په 1901 جنګ کې شهید شوی. زما 3 رونه، یو ما نه مشر و سید عبادت حسین شاه چې اوس وفات شوی دی، او 2 زما نه کشران دي سید بادر حسین شاه او سید خادم حسین شاه. بادر حسین شاه د پراپرټۍ کار کوي او د خادم حسین خپل دوکانونه او یو مارکیټ دی. ما پوښتنه ده وکړه چې تاسو فلم ته څنګه رالی؟ هغې جواب راکړو موږ د سکول نه لاهور ته راغلي، پرنسپل هم راسره وه. هغې ویل کم خواصل له ځئ؟ موږ ورته ویل چې میډم فلم سټوډیوګانو ته مو بوځئ. راوي سره یو ګیسټ هاوس و، موږ په هغې کې دیره وو، هلته یو سټوډیو وه، هغې ته لاړو. بیا ایورنیو سټوډیو ته راغلو، دغلته لالا حبیب الله خان او ممتاز علي خان سره ملو شو. ممتاز صاحب لالا حبیب الله خان ته وویل چې دا جینۍ ډېره ښایسته هم ده او پښتو هم وایي، د رخیبر فلم باندې کار کولو. ما ته ووی فلم کې کار کې؟ ما وی زه خو سیل راغلی یم. نو ممتاز علي خان راته ووی چې موږ د پښتو په کلچر یو فلم جوړو، دلته به تا ته د کور په شان ماحول ملاویږي. څه بده خبره نه ده. ما ته ښکاري چې ته ټیلنټډ یعنې باصلاحیته یې. ما ورته ووی زما خوښه ده خو د کور نه به اجازه اخلم. هغې رانه د کور پته واخیسته. څو ورځې پس هغې ما پسې ټیکسلۍ ته راغلل. لالا مې راغی ویل 2 کسان راغلي دي او ستا تپوس کوي. زه چې راووتم نو ما وی په خیر ممتاز صاحب تاسو؟ هغې کېناستل، ورور سره مې خبره وکولې، هغه اجازت رانه کو. زما بابو وه یعنې د پلار مې خور وه. ما هغې ته ووی چې زه فلم کې کار کول غواړم. هغې راته ووی غم مه کوه، زه به تا سره ځم. بیا د ورور نه پټ په پټه لاهور ته راغلو. د رخیبر فلم مې ساین کو، آصف خان را سره بطورې هیرو. ما سوال وکړو چې دا د کوم کال خبره ده؟ دا کال 1901 مونږ شوټینګ کولو خو ماله اداکاري نه راتله. نو ممتاز صاحب را سره ډېره خواري کوله. دغه وخت کې رنګیله صاحب هم موجود و، هغه هم زما ډېره ډاډګیرنه وکړه. ما ته پته نه وه چې رنګیله هم پښتون دی. هغه به ما سره هندکو کې خبرې کولې. د شوټینګ نه پس به زه ممتاز علي خان خپل کور ته بوتلم او لکه د خپلو بچو په شان به یې راته کتل. حبیب الله خان خو به راته لور ویل. خیر دې دوران کې زما تره او مشر ورور لاهور ته راغلل. زه ترې پټه شوم. هغې پوره جاج واخیستو چې دلته د کور په شان ماحول دی. بیا هغې لاړل. د رخیبر فلم چې جوړ شو او په سینماګانو باندې خلکو ولیدو، زما کار خلکو ډېر زیات خوښ کو. بلکې د رخیبر په سیټ باندې ما 2-3 فلمونه ساین کړل. بیا اوربل جوړېدو. لالا سردار خان په اوربل کې د آصف خان سره هیروین واخیستم. نو اوربل خو زما نوم داسې مشهور کو چې بیا به
پښتو فلم زمانه بغیر نه جوړېدو. سردار خان لالا براته بچې بچې ویل به دا زما لور ده. پوښتنه مې دا وکړه چې څومره فلمونو کې هیروین راغلی. جواب یې راکړو چې ما 20 فلمونه یعنې 140 فلمونو کې د هیروین کردار کړی دی. بدر منیر، آصف خان، جمیل بابر، طارق شاه د ټولو سره هیروین راغلی یم. خپل فلم دی جوړ کړی دی. ویل او زرتاج زما ړومبی خپل فلم و. کیسه او مکالمې صابر وسیم لیکلی وي. ډایرکټر عنایت الله خان. بیا ما مجاهد او خوش قسمت فلم به طور فلم ساز جوړ کړ. زما هر یو فلم کامیاب شوی دی. پوښتنه وه چې ستاسو د خیبر نه پس دویم فلم کوم یو چې ته ورکې هیروین راغلی؟ جواب دا و چې دویم فلم موسی خان ګل مکی او دریم کله خزان کله بهارو چې بیا یې نوم بدل شو. دا پوښتنه چې ډایرکشن پلو راغلی یې، ویل نه جی ما ته د اداکارۍ نه وخت نه میلاوېدو، ګینې نو بیا خو مې تجربه شوې وه فلم مې ډایرکټ کولی شو. بل سوال زما دا و چې کوم منفي کردار مو په فلم کې کړی دی؟ د نسیم خان یو فلم و هغې کې مې کړی او د یو پنجابی ژبې فلم کې مې هم منفي رول کړی. بل سوال دا و چې تاسو اردو پنجابی فلمونو کې کار کړی دی؟ جواب دا و چې بېشمېره اردو پنجابي دواړو کې مې به طور هیروین هم کار کړی دی او نورې کرکټرې مې هم ډېرې کړي دي. کم ایوارډ مو اخیستی دی؟ جواب بلاش ایوارډونه مې اخیستی دي. نیګار ایوارډ مې هم اخیستی دی. بله دا چې تاله خو صدارتي ایوارډ هم په کارو اخیستی خو دی نه دی. ویل چې نه اسلم خان صاحب زما دومره سفارش شرط و چې صدارتي تمغه ما ته میلاو شوی وی. بل سوال دا و چې د فلم نه علاوه د په سټیج ډرامو کې برخه اخیستي؟ جواب دا و چې او جی ډېر پروګرامونه مې کړي دي. پېښور نشترحال کې به زما په نوم باندې شوګانې کېدي. بهر ملکونو دوبۍ، شارجه، مسقط، کویت، دوحه، آیرلینډ ته هم تللی یم او په سټیج مې شوګانې کړي دي. سوال دا و چې د ممتاز علي خان نه سربیره د نورو کومو ډایرکټرانو هدایتکارانو سره کار کړی دی؟ جواب دا و چې سید انسخ سعیدی، عنایت الله خان، عزیز تبسم، نسیم خان، ارشد خان او داسې د ټولو سره مې کار کړی دی. لږ ذاتي ژوند پلو راځو. واده مو کله او چا سره شو؟ فلم سره تعلق او کنه؟ جواب دا و چې واده مې په خپل خاندان کې شوی دی. مونږ سیدان یو. خاوند مې هم د سیدانو د کورنۍ سره تعلق لرلو. بل سوال دا چې بچي مو څو دي؟ جواب دا و چې زما ایکی یو زوی سید شکیل حسین چې په ځوانۍ کې وفات شو. واړه بچي ترې راته پاتې شو. لور مې نشته. سوال دا و چې اوس د ژوند څنګه تیریږي او کور د خپل دی که د کرای؟ جواب د هغې دا و چې هی زما غټه بنګله وه، خپل ګاډی مې و، ډرایوینګ به مې پخپله کولو. د زوی بیماری او مرګ رانه هر څه یوړل. کور مې خرڅ کو، فلمونه نشته، کاروبار نشته، ګاډی مې خرڅ کو، هر څه لاړل. دا کورم پردی دی. یو کونډه ښځه زما خدمت کوي او ورور مې خرچه برداشت کوي. ما خپل اکسیډنټ کړی دی. د هغې په وجه زه په کټ باندې پرته یم. د دوایانو خرچونه، د کور کرایه، خوراک څښاک، ډېر د تنګسیا ژوند تېرېږي. سوال دا و چې څوک د تپوس له راځي فلم سره تعلق لرونکي یا د فلم نه علاوه؟ هغې جواب و یو مسرت شاهین راځي، دردانه رحمان مې هم تپوس کوي. نور خو تاسو ته پته ده چې کله د یو اداکار د عروج وخت وي نو مینان او دوستان ډېر وي. په داسې حال کې چې تاسو ما لرالی نو زه درته په ایمان ویم چې ډېره زیاته خوشحاله شوم چې د پېښور نه هم څوک زما خواله راغلی. دغلته سوریه خان په چغو چغو ژړل لکه چې هغې ته د خپل عروج د دور هغه لحظې او ساعتونه سترګو ته شول چې په ټوله فلمي نړۍ کې سوریه خان د شباب ښایست او ښکلا او فن خبرې کېدي. خلک وایي فنکار نه مري، خو زه وایم چې فنکار هره ورځ مري، بلکې په ورځ کې څو ځله مري. بیا داسې فنکاران چې ډېر په شان او شوکت ژوند تېر کړی وي بیا داسې حالت ته ورسي لکه نن چې دا نامتو اداکاره رارسېدلې ده چې په سینه کې خوږمن زړه لري، هغه به ورسره ارومرو خفه کېږي. الله دې په خپل رحم وکړي او مونږ پښتنو له دې خدای پاک توفیق راکړي چې د خپلو فنکارانو تپوس پوښتنه او لاس امداد وکړو. دا خو شوه هغه مرکه چې ما د هغې سره کړې وه.
کله چې ما د هغې دا مرکه په خپل چینل باندې خوره کا نو ځینې ملګرو هغې سره مالي مرسته هم وکړه، خو کله چې غلطه پته ولګېده چې دې سره خو پیسې لاس له راغلي دي نو د شپې په کور باندې ورغې، یو خپه هم ورله ماته کا، هغه پیسې هم تېوړې، بیا دا ټیکسلي ته راله خپل رور سره پرته وه، هغه والا علاج معالجه مو کا او اوس هم په ټیکسله کې ژوند تېروي، خو مرګي حال ده. ملګرو فلمونو کې اداکاران یا اداکارانې یا موسیقۍ سره تعلق لرونکي خلک دی چې دا څه هم کړي دي موږ دپاره یې کړي دي، ځان دپاره هم کړي دي، د پیسې او د شهرت دپاره هم کړي دي، خو موږ د دوی د فن نه خوندونه اخیستي دي. نو زه د هغه ملګرو یو جهان مننه کوم چې دې سلسلې ته د قدر په نظر ګوري، خو که د چا طبیعت ته نه پرېوځي نو ظاهره خبره ده چې نه دې ګوري او نه دې اوري. تر بلې خپرونې د ایډیټینګ انجینیر اسامه سره اجازه راکوي. د لوی الله په امان.